خلک د سندرغاړي نغمې په باره کې داسې خبرې کوي چې د هغې ویډیوګانې راغلي دي او بېهوده کارونه یې کړي دي. د شرابو په نشه کې یو داسې ویډیو چې هغه ډېره زیاته وایرل ده او خلک یې یو بل ته لیږي چې دې پکې کوم غلط حرکتونه کړي. که تاسو یې دلته وګورئ تاسو به خپله پوه شئ چې دا ولې دومره مجبوره شوې ده چې دې هم اوس داسې کارونه شروع کړل. که تاسو ته معلومه وي نو منګل څه وخت مخکې دې پسې فریاد کړی او دې پسې خفه و، خو د هغې نه پس بیا دا خبره غلې شوې وه. منګل اکثره وخت په خپلو خبرو کې د نغمې نه ډېرې زیاتې ګیلې هم کولې، خو اوس مهال چې د کوم څه خبره کوو نو هغه د نغمې هغه ویډیو ده چې خلک وایي هغې ناروا کارونه شروع کړي دي. قدرمنو د هر څه نه وړاندې خو تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې کله موږ ته دغه ویډیو چا راولېږله نو اول خو دا خبره ده چې تاسو ته د دې خبرې کنفرم پته وي چې دا نغمه ده، نو بیا د نغمې په باره کې خبره کول پکار دي یا د هغې پسې ویډیو جوړول پکار دي. خو چې کله یو چاته کنفرم نه وي چې دا نغمه ده یا که بل څوک ده یا د هغې هم شکل ده، نو بیا هم پکار نه ده چې یو چا پسې خبرې جوړې کړی شي. اوس د کومې ویډیو خبره چې کوو نو دا نغمې پسې تړل کېږي چې نغمې د شرابو په نشه کې داسې کارونه یې کړي هغسې کارونه یې کړي. ډېر خلک داسې هم وایي چې دا د منګل ازار وهله، منګل سره یې زیاتې کړی، منګل سره ظلم کړی. که ویډیو تاسو وګورئ تاسو به په ټول تفصیل باندې پوه شئ چې د دې ویډیو حقیقت څه دی. قدرمنو د ویډیو حقیقت دا دی چې نغمې چې کومې جامې اچولې همغسې جامې یو بلې جینۍ یا یو بلې ښځې هم اچولي دي او بیا دغه ویډیوګانې دغه تصویرونه په سوشل میډیا وایرل شوي او اوس یې خلک نغمې پسې تړي. نو زه دا خواست کوم ټولو ته چې داسې مه کوئ، ځکه چې هر سړی په خپل کور کې خپل خور مور او لور لري. نو پښتنه ده، نغمه هم یو پښتنه جینۍ ده، پښتنه ښځه ده. داسې تورونه داسې بدې تړل نه وي پکار. او د کومې ویډیو خبره چې کېږي نو هغه نغمه نه ده. په سوشل میډیا داسې ډېرې ویډیوګانې دي چې هغه د یو انسان او د بل انسان هم شکل کېدلی شي، نو ضروري نه ده چې په یو چا پسې تور وتړل شي.